ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویاند د ننګرهار سره مې اړیکه نیولې ده. نو څنګه سو وروره که دغه ماشوم په اړه که معلومات راکړي ډېر به خوشحاله سو وروره. د ماشوم په اړه کوم معلومات وروره د اوس کار شروع دي، موټران په چلېږي وروره، ټول کارونه مکمل په شروع دي وروره. نو اوس کوم خلک وایي دلته باقي خلک د لوړ متولی عالم دی لاندې دي، هغه وایي چې 15 سانتي دا ورته پاته ده د ماشوم ته 15 سانتي نور هم پاته ده. د دغه ماشوم په اړه که لږ معلومات راکړي، یعنې دی ژوندی دی، یو غږ کوي، لاس معلومیږي، لږ نه معلومیږي، دغسې که لږ معلومات نور هم راکړي نو ډېره مهرباني به مو وي وروره. اوس بیا وروره 3 ساعته وخت کېږي چې دغه ماشوم غږ نه دی کړی. دا 2 شپې کېږي چې هره شپه دا وخت چې بله دی غږ نه کوي، بیده سي، سهار راکښېني، سهار بیا نارې کوي. نو اوس ډاکټران وایي دا ماشوم دی مړ، څوک وایي یا بیده دی. نو تر اوسه پورې دغه رقم معلومات وي وروره. د مرګ د ژوند د راکې تر اوسه پورې معلوم نه دی. یو ډاکټر وایي چې مړ دی، بل ډاکټر وایي چې یا دی ژوندی بیده ده. ښه بس الله جل جلاله دې په خپل کومک او نصرت سره وژغوري. سمه ده سیدي وروره، زه اړیکه در سره نیسم که هر کله خدای پاک جل جلاله د دغه تورتم ځای سره خلاص کړي نو بیا به پر موږ باندې چې زیری وکړي نو ډېر به خوشحاله شو. مننه وروره، ژوندی اوسې. الله دې خوشحاله وروره، ژوندی اوسې. مننه.